ګیره څومره مزېداره وه بله ورسره واله د نوم سره یې مولوي صاحب لیکلی و بله ورسره واله سپینې جامې هغه کورته غونته کې نه هغه بعض هغه ډېرې چې سپینې جامې کورته یې اغوستې وه الله اکبر دا کوم دلایل د بیان ځکه پرون ما یو ویډیو وکته دی یو کس تور پټکې ښه مزېداره ګیره او سپینه کورته زمونږ خلک به درته څه وایي تاسو ته مولوي صاحب نه دی اخوا نور څه کتو ته ضرورت شته دلیل ملاو شو که نه چې مولوي صاحب دی څو دلایل دي موږ سره دوه نه پټکې ګیره سپینه کورته بیان هم کوي څلورم بل والا او هغه دا وایي او په تاسو دې بیا الله رحم وکړي او دی امامتي ورکړي د پسې مونځ مکروه دی دا زما واوره ځکه چې الله وایي دا سړی نه دی مثنى وثلاثه ورباع نو که نه سړی نه په واحدتون نه سړی ته چې ته سړی نه نو چې سړی نه هغه پسې مونځ نه کېږي او کني ما پسې مفتیان او ملیان ټول ته زما د دې خبرې فتوی په تاسو لګولې دي زه خو ترې وتیم زه به کې خیب بچ یم وایي چې د کوم سړي یوه ښځه یي دا د سره سړی نه دی یوه او په ده پسې مونځ مکروه دی خطرناکه دا ده د اولني سره خو بیا هم لب جبو کو پوه به یې کړو چې مولوي صاحب دومره سخت الفاظ مه وایه مونځ پسې نه کېږي مکروه دی داسې امام به نه ساتي چې د هغه تا اورېدلی یوه ښځه یي او الله اکبر یعنې داسې جرأتمن او وی الله ویلي دي چې دوی ښځې درې ښځې څلورې ښځې دا سړی دی او چې نه سړی نو دی د یوه وکړي لکه الله کوم څه کې ویلي دي ظالمه دروغ جوړی نو په الله یې جوړی په مولوي صاحب دروغ جوړ که په بزرګ یې جوړ که لکه څنګه چې ستاسو عادت دی بزرګانو ویلي دي قصه کړې ده کتاب راغستی دی داسې ووایه نو په الله دې دروغ ووایي او په دې امت کې څومره قدرمن او اوچت او عزتمن او دینداره خلک تېر شوي د هغوی یوه ښځه بلکې بعض پکې داسې تېر شوي د سره یې ښځه ونه بعض علما په تاریخ کې تېر شوي د هغوی واده د سره نه دی کړی اوس جهالت زمونږ دا وګوره چې لاندې خلک دته لیکي لاندې اوس خلک دته څه لیکي چې یاره د مولوي صاحب دې مسلې خو موږ حیران کړو او مولوي صاحب دا مسلې د کوم ځای نه راوویسته او د دې قسمه خلکو د دېسې مولیانو د لاسه موږ په دین کې شکیان شو یو هم دا نه وایي چې د الله بندګانو تاسو ته چا ویلي چې دا مولا دی چا ویلي وایي نه پټکې نو پټکې خو د پښتنو ثقافت هم دی سپینې جامې نو دا خو د مسلمان طریقه دا ده چې اکثر سپینې جامې خوښوي بلکې بعض بېدینه خلک هسې دا سپین رنګ یې خوښوي ګیره نو ګیره خو یو مسلمان پرېږدي عوامو ګیرې نه دي پرېښودي پرېښودي او وایي موبایل ته چې ناست دی نو ولې موبایل ته ډمان نه ناست بېدینه خلک ورته نه ناست خبرې پکې نه کوي نو ځکه لږ هوښیار شئ عقل سټارټ کوي کولاوي کوي دا کوم عقل چې الله موږ له راکړی دی که نه دا د څه دپاره یې راکړی دی بند ساتلو دپاره چې موږ ته کار وایي نو خو دته یې ویلي دي وی الله ویلي دي وی الله ویلي دي چې سړی دلیل لري قرآن کې راغلی دي اوس عوام دې نه خبر دي قرآن کې راغلی دي الله وی چې سړی مثنا وثلاثه ورباع او چې نه سړی فواحدا نو بیا دې یو وکړي یو ما دا زموږ دا خلک خو یې تباه و برباد کړو ټول نو خبره مې څه پورې راواغسته چې یوازې د مولوي صاحب بیان دلیل د مسلې دی نه دی که ډېر خوږ اوازي
که دا سپیکر سم داسې وخوځي راوخوځي بس پکې دا سپیکر غزار وکړي جذباتو کې راشي که په دې سټیج باندې زلزله راولي متاثره کېږئ به نه ګورئ او که داسې درته قار شي که نه دا یو نیم دې سور شي داسې سړي ته کوي دا یو نیم مولیا ما لیدلی سم کشتي کوي تاسو ته ویم او چې داسې ته سړي ته وایي تاسو ته ویم او سترګو ته ورته وګوره داسې غریب په دغه کې راشي چې ما ته وایي نه نه مولوي صاحب جایز دی بلکل جایز دی ته څه کوې کوه په هېڅ شي به نه متاثره کېږي متاثره کېږي وبقال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او که دې ته وایي چې زه مولا یم وایي مولوي صاحب هم علماو راته دا خبره ښوولې ده چې دین قرآن او حدیث دی خفه کېږي به نه زما د زړه سري ښه دې قدر کوم ښه دې عزت کوم خو چې په مسله دې راته دلیل نه یې ښوولی که نه نو منم یې دله او واضح ده چې دلیل نه ښیي نو څه چل دی نشتی ځکه که وې نو بیا به یې ښوولی او یا به خبره تاویي راتاویي تاویي راتاویي لکه څنګه چې ما دغه ووایي چې د پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحالي کول کفر دی که ایمان دی دا اوس خلک متاثره کول